قدرمن دوستانو دا بیا هم د شنبې ورځ ده او یو نوې خبرونه قدرمن اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیله هم ومنئ. خوشحاله یم چې بیا هم د یو نوې خبرونه سره ستاسو په چوپړ کې. بله شنونده‌های عزیز و گرامی، این چند دفعه سلام دادیم والا براتون. امیدوار هستم که چه خبره وای هزار سلام. هزار سلام. شنونده‌های عزیز و گرامی، هر هفته ما با اشتیاق تمام حاضر میشیم تا با یک برنامه جدید که دارای محتوای خوب و دلچسب برای شما باشه. البته ایسا و تلاش ماست. نمیفهم چقدر موافق هستیم در چی در اخبارون استاز خوکی یا کنه در اتولی که او چی لیکلی دیر زیاد تمانه خب فایزه جانی بیام دیر ټوک خبره ده. بس د اخبارون په ټوکو باندې ام یک فکایی را ما برتانم یعنی میخوام که تو خوش محمد امی فکایی بخوران. اول خواهد از دوستان بسیار تشکر که فکایی ها رو روان میکنه هر هفته. امی پروگرام ما در فکایی شروع میشه و بسیار خوش و خندان. او هیله لرو چې همیشه د اوریدونکو په شونډو خندا او مسکا اوسي. همداسې ده. واقعا میگن که یک کس جنازش بود و ایس دفن شد و بعد از او باز دیگه اسقاط از این توضیح میشد. اسقاط خب میفهمید شنونده‌های عزیز و گرامی که اون دم ادیره سر قبرستان بازم یک صدقه میدن، پول میتن اکثرا. خب بعضی توفای دیگه هم میتن، چپن است و کالا است و چی و چی. همین پولش بسیار مشهور است. اسقاط خویی نمیره. همین آدم گرفتم دوان دیگه یکی از آدما این دیگه گرفته ایره همین آرام دمی قبرستان رو در یادیره را میره و این همی پیسای را که گرفته حساب میکنه. تو ندیری اخستی وی چی حساب یک دو سه خود دیگه یک چند لوت دادش یا 5 روپیگی بوده 10 روپیگی خود این حساب میکنه یک دو سه و چی. خب بالاخره بسیار دیگه خوش شده. همی روی خود طرف آسمان کده گفته با قرآن اصل آدمی نمی بوده. خدای نه تو مرده ها را زنده داشته باشه. دوست خانه وی چه خدای دیو بخیر. میگه این مرده پیسه باید شایده خیلی و دوست ده تاسو وارده و گور وی ده یو زوان کورانه تله یو جنه پسی بله رایباری تلی دی یا طلبگاری تلی دی. نو بس غختلی چې دغه جنې خپل زوی ته نکاح کې وای که په دې وخت کې د الک پلار د الک ته چې کتلی خو ټول خبرې د ټولو اوریدلې مخې ورته راړولې دی ولې وازویا دا ته څه کار لري په ټولو خبرو پوه شو خو دا ستا په کار زه پوه نشم ته څه کار وظیفه لري. الک ورته ویلي دي چې زه خو ډېر کارونه لرم او مهم کار مې دا دی چې د صادراتو او وارداتو په برخه کې کار کوم. اینه کار هغه د جنې پلار خوشحاله شوی چې حتما دا خو ښه کار دی. نو هغه ویل خاص تی راته لږ شانې نور هم واضح کړه چې زه پوه شم چې دا په څه شي کې د صادراتو صادرات داخلي او خارجي. هغه هلک ورته ویلي دي ویل داسې دی چې ساعت کوره ووځم آفرین بیر باندې یم نه کور نه چوم دا خود نو بس د صادراتو کې راغله او یو څه وخت وروسته بیرته کور ته راسم دا هم وارده این صادرات واردات یک آدم بیکار خوب بازی دادن هم والا این از خود اشکال داره. بریم یک آهنگ بیا که ترکمنی بشنویم. چطور است؟ یک آهنگ خوب ترکمنی بشنویم دوباره برمیگردیم. ای سیگلی جانم وطن کفتر لداستانم سنگ آغز بر در ترکمن ازبک تاجک و پشتونم سنگ بلوچ و پشه و هزار خلق نورستانم سنگ جهان دا بو یک در آده بلخو بامیانم سنگ گرن لرنگونن اچر کابلو پروانم سنگ گرن لرنگونن
açar kablo pervanın seni